السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر او د عزیزي ګروپ مسؤلینو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا پروژو په اړه ناسته وکړه. په ناسته کې د کابل، کاپیسا، بغلان، هرات، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو لپاره د برېښنا پروژو تخنیکي ارزونې او عملي پلانونه شریک شول او د چارو د لا چټکتیا او ګڼو نورو اړخونو په تړاو خبرې وشوې. د بغلان برېښنا ریاست مسؤلینو له لوري د دوشي ولسوالۍ کلګي سیمې ته د 20 کیلووټ برېښنا لیږد پروژې چارو پیل پرانیسته وشوه. د 32 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د دې پراختیایي پروژې بشپړېدو سره به نږدې 1500 پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمن شي. د بلخ برېښنا ریاست ځایي مسؤلینو د 400 او 250 کیلووټ امپیرو په ظرفیت 2 تقویتي ترانسفرمرونه مرکزي شبکې کې له نصب او مونتاژ وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل. پر دې پروژې له 4.5 میلیونه افغانیو زیات لګښت راغلی چې د نږدې 1000 پیرودونکو لپاره به برېښنا تامین کړي. او د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو د تېرې یوې اونۍ په دوام د 483 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې ده. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمېرې له لارې د 329 واتساپ شمېرې له لارې د 22 او په حضوري ډول د 4 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې.